أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د خدای تعالی په سپېڅلي نامه چې مهربانه ده او خاص بخښونکی ده. ګرانو ملالیو ګلالۍ ډاکټر صاحبانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د الټراساوند د لیکچرونو په لړۍ کې چونکې د نن ورځې لیکچر دی، ډاکټر صاحب خپله موږ بحث کوو په سیسټ باندې چې سیسټ څه ته وایي او د سیسټ خصوصیات په الټراساوند کې څه شی دي. یعنی کله چې ته د یو پتالوژي یا د یو ارګان یا د یو غړي یا موږ وي د عضوي په سټرکچر باندې پوه نه شي، په ساختمان باندې پوه نه شي، د هغې خصوصیاتو باندې پوه نه شي، هېڅکله هم ته هغه سټرکچر نه شي پېژندلی. ته به اول نورمال جوړښت پېژنې، نورمال جوړښت په څنګه کې اول په الټراساوند کې نورمال جوړښت پېژنې. کله چې د په الټراساوند کې نورمال جوړښت وپېژنده، تا ته اګاهي په دې باندې وشو چې مثلا دغه لیبر پارنشیم دا خیال ورکوي، پورټل وینې دا خیال ورکوي، هیپاټیک وینې دا خیال ورکوي، نو موږ او تاسې بیا هغې کې کوم مشکل نه لرو. یعنې معنا دا چې هغه نارمل سکین سره ته عادت شوې، هغه نارمل پروب مومنټ سره ته عادت شوې، ستا په ذهن کې دا کېناسته چې نورمال ځیګر خصوصیات دا شی، نو بیا چې په ځیګر کې هره پتالوژي رامنځته شي، تاسو ته معلومات کېږي چې دا پتالوژي ده. څه شی ده؟ پتالوژي ده. نو دلته سیسټ موږ وایي دا نارمل حالات نه دی، دا خپله پتالوژي ده، مرضي حالات دی. دا چې سیسټ د هر مرض په بیس کې رامنځته شوی دی، یا موږ وایي سیسټ د هرې نګاه نه رامنځته شوی، هغې سره موږ تاسو کار نه لرو. یوازې زموږ ستاسې کار دا دی چې خپله دغه سیسټ په الټراساوند کې کوم خیال وکړي، یا خپله د سیسټ خصوصیات په الټراساوند کې څه شی دی، یا موږ وایي سیسټ په الټراساوند کې کوم کریټیریا یا موږ کوم خصوصیات د سیسټ دي چې موږ تاسې وپېژنو چې نوم پرې کېږدو چې دا سیسټ دی. ته سکین کې لګیایې فرض مثلا تا میچر فولیکل دی ولیده، پوخ فولیکل چې فرض مثلا رپچر ته نږدې، او ته په دې باندې پوه نه یې چې مثلا د سیسټ خصوصیات څه شی دي، او ته ډایرکټ ورته ولیکې چې رایټ وایډ سیمپل سیسټ، نو ته اصل کې د سیسټ خصوصیاتو باندې نه پوه شوې، ځکه دغه میچر فولیکل ته لیکلی چې رایټ وایډ سیمپل سیسټ. ډاکټر صاحب د فولیکولر د فولیکل او د میچر فولیکل او سیسټ ترمنځ فرق بیا موږ وایو، صحیح ده. د میچر فولیکل او سیسټ ترمنځ څنګه کوو موږ بیا وایو چې دا څه رقم خصوصیات لري، صحیح ده. اول راځو ډاکټر صاحب خپله سیسټ باندې بحث کوو چې سیسټ یعنې څه. سیسټ په یو غیر نورمال کڅوړه کې د مایعاتو تجمع ته سیسټ وایي. دا فرض مثلا کڅوړه ده غیر نورمال کڅوړه کې، یعنې موږ وایي که ته نارمل کڅوړه ووایې، په نارمل کڅوړه کې بیا ګیر راځي. څه معنا؟ موږ وایو چې نارمل کڅوړه کې خو دا مسانم کڅوړه ده، مسانم کڅوړه په دې کې مایعات راځي او تجمع کوي، دې ته سیسټ ویلی شي نه. موږ وایي دغه ګال بلیډر یا جی بي دا هم یو کڅوړه ده، په دې کې دغه بایل راځي، مایعات نه دي، دې کې تجمع کوي، خو دا هم یو سیسټ شو که نه ډاکټر صاحب. یا موږ وایي ټسټس په دې کې سیمینیفیرس ټیبول دی، په دې کې سپرم ځي ډاکټر صاحب، موږ وایي چې دا فلویډ دي، دا هم مایعات دي، نو دې ته هم ته سیسټ نوم ورکوي. ذهن دې ورسې ډاکټر صاحب. نو داسې نور ډاکټر صاحب موږ وایو چې دې ته سیسټ نوم نشي ورکولی. سیسټ موږ تعریف داسې کوو چې په یو غیر نورمال کڅوړه کې، نورمال کڅوړه په یو غیر نورمال کڅوړه کې چې مایعات تجمع وکړي د سیسټ په نوم باندې یادېږي، او د مایعاتو د وتلو لار نه وي. ګوره کله چې مایعات په یو غیر نورمال کڅوړه کې تجمع وکړي او د مایعاتو د وتلو لار نه وي، د سیسټ په نوم باندې یادېږي. یا موږ وایي یا سیسټ ګرد او بیضوي ساختمان جوړښت څخه عبارت دی چې مایع څخه ډکه وي او لاندې مشخصات لري. کوم مشخصات به دا وي؟ اول انټرنل ایکو به ډاکټر صاحب ان ایکو کوي. څه معنا؟ داخل کې سیسټ تور خیال ورکوي چې کله په الټراساوند کې تاسو ګورئ نو دغه دا ګر شکل دا پیدا کړ یا بیضوي شکل دا پیدا کړ په الټراساوند کې، چې کله یې منځ کې تور خیال ورکړ نو موږ دا د سیسټ یو کریټیریا ده. ګوره داسې نه چې مثلا ته ما د مخکې مو ویلې چې فولیکل دې پیدا کړی ته چې استاد خو موږ ته ویلې منځ کې تور خیال ورکوي، سرحدات به سپین خیال ورکوي، نو دې کې فرق شته دی، فرق یې بیرته واضح کوم، صحیح ده. ګوره داخل کې سیسټ به تور خیال ورکوي، د سیسټ په داخل کې به سره کوم ګوره د ښکاري تور خیال، صحیح شو. بل موږ ریګولر بارډر به منظم سرحد به لري. سرحد به څنګه منظم وي؟ یعنې غیر منظم چې داسې به سرحد تللی، داسې به راغلی، داسې به سرحد تللی، داسې به راغلی، نه. د سیسټ جدار یا د سیسټ سرحد یا د سیسټ کنار به منظم وي، دې ته ریګولر بارډر وایي. څه شی ورته وایي ډاکټر صاحب؟ ریګولر بارډر وایي. بل پوسټیریور وال اکاسټیک انهانسمنټ به لري، یا پوسټیریور وال اکاسټیک انهانسمنټ. دغه اکاسټیک انهانسمنټ معنا دا چې د شاتني جدار روښنایي به څنګه زیاته وي، چې کله تاسو دغه سیسټ وګورئ یو په منځ کې تور خیال ورکوي، سرحدات به منظم وي، سرحدات به سپین خیال ورکوي، صحیح شو. سرحدات سره کوم خیال ورکوي؟ سرحدات به سپین خیال ورکوي، او د دې تر څنګ موږ چې پوسټیریور وال اکاسټیک انهانسمنټ به څنګه دغه پوسټیریور وال اکاسټیک انهانسمنټ
یا شاتنی جدار روښنایي به څنګه زیاته وي. ها دلته کې تاسو دغه بارډر وګورئ، دا بارډر وګورئ، دا سیسټر وال اکوجنسي به سره هایپر اکویک څنګه وي، هایپر اکویک وي سپین خیال به وکړي. یعنی کله چې تاسو دغه سیس جدار وګورئ، دغه سیس جدار به ګوره یو موږ چې داخل کې سیس تور خیال ورکوي، دا د یو خصوصیات شو. دوم موږ سرحدات به منظم وي، دا د دوم خصوصیات شو. موږ شکل به ګرده یا بیزوي، دا د دریم خصوصیات شو. موږ سرحدات به ډیر واضح معلومي، دا د څلورم خصوصیات شو. سرحدات موږ سپین خیال ورکوي، دا د پنځم خصوصیات شو. بل درس موږ پوسټیریور وال اکاسټیک انهانسمنت، دا معنی چې شاتنی جدار روښنایي به ډیره زیاته وي. ها چې درس منځ کې تور خیال ورکړه، سرحدات منظم او سرحدات سپین خیال ورکړه، درس نری سرحد او شاتنی جدار روښنایي ډیره زیاته و، یعنی دا تور او دا سپین او دا لاندې برخه ډیره زیاته سپینه و. نو موږ دا پروسس باندې دلالت کوي، پروسس باندې دلالت کوي، پروسس باندې دلالت کوي. که چیرته ډاکټر صاحب موږ په دې سیس کې دا خبره کوو چې سیس جدار به څنګه نری وي، اما فولیکل کې بیا دا پوسټیریور وال اکاسټیک انهانسمنت څنګه دا نه په پوسټیریور په میچر فولیکل کې پوسټیریور وال اکاسټیک انهانسمنت څنګه دا نه صحیح شو. یو پکې دا نه ډاکټر صاحب صحیح شو. بل پکې ډاکټر صاحب موږ دا جدار په فولیکل کې څنګه په فولیکل کې تک په فولیکل کې وجدار څنګه په فولیکل کې وجدار تک وي، فولیکل کې وجدار څنګه راځي، فولیکل کې وجدار تک وي. اما په سیس کې وجدار څنګه تین وي، په فولیکل کې پوسټیریور وال اکاسټیک انهانسمنت نه وي، اما دلته ورته په سیس کې پوسټیریور وال اکاسټیک انهانسمنت څنګه زیات وي، ډیر زیات وي. د شاتنی جدار روښنایي څنګه زیات وي. ور میچر فولیکل یا فولیکل موږ جدار به سپین خال ورکی خو ډبل وي، د سیس جدار به سپین خال ورکی خو نری وي. موږ د فولیکل منځ کې تور خیال دی، بیا موږ وایو چې ډاکټر سیس کې منځ کې تور خیال ورکی. موږ دلته فرق یوازې جدار کې کوو چې جدار به د فولیکل ډبلی، د سیس بنری، سیس به منځ کې تور خیال ورکی، دا منځ کې تور خیال ورکی. موږ سیس شاتنی جدار روښنایي زیاته ده، موږ د فولیکل شاتنی جدار روښنایي بیخي لري نه صحیح ده. نو د په منځ کې د فولیکل سره څنګه شو فرق شو. بل درس موږ هوموجینیوس او هیټروجینیوس دی. هوموجینیوس یو شان یا متجانس خیال ته هوموجینیوس وي، او بل هیټروجینیوس دی. هیټروجینیوس معنا دا چې متفاوت یا مختلف خیال دی. فرض مثلا ته یو کتله ګوري، څه شي ګوري، کتله ګوري، دا کتله منځ کې درس سره کوم خیال ورکوي، تور خیال ورکوي صحیح شو، تور خیال ورکوي، تور خیال ورکوي، دا تور خیال شو درس ټول تور خیال شو، څه شو ټول تور خیال شو، ټول تور خیال شو، څه شو. دې ته موږ نوم ورکو چې هوموجینیوس. څه شي نوم ورکو؟ هوموجینیوس. هوموجینیوس یعنی دا ټول منځ کې مابین کې ټول تور خیال ورکوي. خو کله چې یو کتله یا یو غړی یا یو ارګان درسه دا په منځ کې څنګه متفاوت خیال ورکوي، څنګه ورکوي درسه متفاوت خیال ورکوي. متفاوت خیال دا معنی چې یو برخه سپین خیال ورکوي، یو برخه تور خیال ورکوي، بل برخه سپین خیال ورکوي درسه. نو دې ته موږ څه وایو درسه؟ دې ته موږ نوم ورکوو چې هیټروجینیوس. هیټروجینیوس هیټروجینیوس دې ته موږ نوم ورکوو هیټروجینیوس. دا اوس هیټروجینیوس شو، دا هوموجینیوس نشته درسه، دا څه شي نشته، دا هیټروجینیوس. دې ته نوم ورکوو هیټروجینیوس. هغه هوموجینیوس شو، دا هیټروجینیوس شو. د معنا چې منځ کې سره کومي متفاوت خیال وي. هیټروجینیوس شو صحیح شو. او دا په منځ کې یو شان خیال، دا هوموجینیوس شو. معنا دا چې یو شان یا متجانس خیال د هوموجینیوس وي، او موږ وایو چې هیټروجینیوس متفاوت یا رسه مختلف خیال ته شوی هیټروجینیوس وي. پرو فریکوئنسي اوس په دې باندې بحث کوو چې پرو فریکوئنسي یا موږ وایو چې یو څوک درته راځي چاغ ډېر، د هغې لپاره کومه فریکوئنسي ټاکي، څومره فریکوئنسي ټاکي. یو ماشوم درته راځي، د هغې لپاره څومره فریکوئنسي ټاکي. یا یو سترګه ته سکین کې د الټراساوند په واسطه باندې د هغې فریکوئنسي څومره ټاکي. بیا موږ وایو ډاکټر صاحب چې داخلي ارګان لپاره ته فریکوئنسي څومره ټاکي. اول اوبیس یا اوورویټ یا چاغ خلکو لپاره موږ فریکوئنسي 2 میلیون هرتز ټاکو. 2 میلیون هرتز ټاکو، ځکه موږ وایو چې هر څومره فریکوئنسي ډاکټر صاحب کمه شي صفحه څنګه کېږي اوږدېږي. فریکوئنسي چې کمه شي صفحه څنګه کېږي، دغه صفحه اوږدېږي، صفحه څنګه کېږي اوږدېږي. فریکوئنسي د چاغو خلکو لپاره موږ څنګه کوو، دا د چاغو خلکو لپاره ډاکټر صاحب فریکوئنسي کمو چې فریکوئنسي کله ته ورته کمه کړي صفحه څنګه کېږي اوږدېږي.
دا ویبس چې کوم د څنګه کې دا اوږدېږي چې ویبس وګت شو موږ دغه اورګان څنګه صفه رسیږي دا دی یو خبر بل موږ انټرنل اورګان یا داخلي غړو لپاره فریکوئنسي 3.15 میلیون هرتز موږ څنګه کوو دا ټاکو پیډیاټریک لپاره راځي پیډیاټریک لپاره موږ فریکوئنسي 15 میلیون هرتز کوو دلته 2 میلیون شو چاغو لپاره او پیډیاټریک ماشومان لپاره 15 میلیون شو نو موږ چې هر کلن فریکوئنسي زیاتېږي صفه څنګه کېږي صفه لنډېږي صفه څنګه کېږي صفه لنډېږي هلته هغې صفحې ته وګورو دې صفحې ته وګوره راځي دا صفه لنډه شوه څنګه شوه دا صفه لنډه شوه او هغه صفه څنګه شوه دا اوږده صفه ده اوږده صفه ده صحیح شو او دا لنډه صفه ده یعنی معنا دا چې هر څومره فریکوئنسي کمیږي نو صفه څنګه کېږي اوږدېږي صفه څنګه کېږي اوږدېږي او هر څومره چې فریکوئنسي زیاتېږي صفه لنډېږي صحیح شو د سترګې لپاره ډاکټر صاحب چې کله تاسو سترګې سکین کوئ د هغې لپاره 10 میلیون هرتز فریکوئنسي موږ ټاکو ګوره د ټولو زیاته فریکوئنسي سترګې لپاره ځکه موږ سترګه ډېره باریکه ده باریکه ده فرض مثلا د دې کوم هغه لیر چې دي کوم پردې چې دغه ډېره نازکې دي نو د دې لپاره فریکوئنسي باید څنګه کې زیاته کړي چې کله فریکوئنسي زیاته کړي نو صفه څنګه کېږي صفه بیخي کمېږي څنګه صفه بیخي کمېږي صفه ګوره بیخي کمه شو صفه څنګه شو کمه شو ګوره تر ټولو زیاته صفه دا ده بیا ورپسې دا ده بیا ورپسې دا ده صفه څنګه شو کمه شو صفه نور هم لنډه شو درسه صفه نور لنډه شو د لیور لپاره 2.15 میلیون هرتز موږ څنګه کوو فریکوئنسي ټاکو صحیح باید لاندې خبرې په یاد ولرو دې خبرو کې باید تاسو دقت وکړئ په دې خبرو باندې باید تاسو څنګه شئ پوه شئ اول موږ وایو چې هر څومره فریکوئنسي ټیټه هر څومره څنګه فریکوئنسي ټیټه هر څومره چې فریکوئنسي ټیټه فرض مثلا د فریکوئنسي زبون چې فریکوئنسي هر څومره څنګه فریکوئنسي ټیټه دلته خبره کوي چې هر څومره فریکوئنسي ټیټه څنګه فریکوئنسي ټیټه چې فریکوئنسي ټیټه شو نو صفه څنګه کېږي ویب څنګه کېږي ویب اوږدېږي ویب څنګه کېږي اوږدېږي ګوره دا خبره باید یاد وساتئ چې هر څومره صفه پر فریکوئنسي ډاټ صفر ټیټه شي صفه اوږدېږي معنا دا چې صفحې اوږدوالی ډېرېږي فریکوئنسي چې ټیټه شي صفه څنګه کېږي اوږدېږي دا د یو بل په اصطلاح باندې خلاف دی هر څومره چې ته فریکوئنسي کمه کړې فریکوئنسي چې کمه کړې صفه څنګه کېږي اوږدېږي موږ وایي هر کله چې داسې داخلي غړي ګوري یا ډیپ اورګان ګوري دلته به ته فریکوئنسي ورته کمې تر څو صفه څنګه شي اوږده شي او سوپرفیشل اورګان چې ګوري د سوپرفیشل اورګان یا سطحي اورګانو د کتلو لپاره فریکوئنسي زیاته تر څو صفه څنګه شي لنډه شي اورګان ته ورسي دوم هر څومره چې فریکوئنسي لوړه وي هر څومره چې فریکوئنسي څنګه لوړه وي نو صفه څنګه کېږي کمیږي فریکوئنسي څنګه لوړه وي ویب څنګه صفه څنګه کېږي کمیږي صفه څنګه کېږي کمیږي برعکس چې کله فریکوئنسي کمه شي صفه زیاتېږي چې کله فریکوئنسي زیاته شي صفه څنګه کېږي کمیږي نو دلته هر څومره چې صفه ډېره وي ډاکټر صاحب اوږدوالی ډېري یعنې معنا هر څومره چې د صفحې اوږدوالی ډېر وي نفوذ یې ډېر وي څنګه نفوذ یې ډېر اورګان ته نفوذ یې ډېر وي او هر څومره موږ ډاکټر صاحب چې صفحې اوږدوالی لږ وي ریزولوشن یې زیات وي ډاکټر صاحب چې ریزولوشن یې زیات شو موږ عکس به یې ښه معلومېږي او هر څومره چې د صفحې اوږدوالی ډېر وي ریزولوشن یې څنګه خراب وي څه معنا که چېرته فرض مثلا صفحه لنډه وه نو موږ د سکرین پر مخ په دغه لنډه صفحې عکس چې راخیستل کېږي دا ریزولوشن به ډېر ښه وي اما د اوږدې صفحې عکس راخیستل چې کله عکس راخلي د دې دغه اوږده صفحه ډاکټر صاحب چې کله فرض مثلا عکس د سکرین په مخ باندې رسمېږي هغه ریزولوشن به څنګه خراب وي ښه به نه وي بیا هم ډاکټر صاحب هر کله چې فریکوئنسي کمیږي صفحه څنګه کېږي لوړېږي یا اوږدېږي هر څومره چې فریکوئنسي زیاتېږي صفحه کمیږي ښه چې فریکوئنسي موږ وایو ډاکټر صاحب صفحه اوږده شوه نفوذ به ډېر وي صحیح شو نفوذ به څنګه ډېر وي او هر څومره چې صفحه اوږده وي اوږدوالی ډاکټر صاحب لږ وي صفحې اوږدوالی څنګه لږ وي ریزولوشن به ښه او هر څومره صفحې اوږدوالی ډېر وي ډاکټر صاحب ریزولوشن به څنګه ښه به نه وي موږ کوادرانټس وایو کوادرانټس موږ څلور کوادرانټسونه موږ په خپل بدن کې لرو ډاکټر صاحب څلور کوادرانټه یعنې د امبلیکل په ارتقا باندې ډاکټر صاحب د امبلیکل په سا کې یو ټرانسورس خط داسې کش کېږي یو ورټیکل داسې کش کېږي صحیح شو یعنې څلور کوادرانټونه راځي یو دوه درې څلور دې ته ډاکټر صاحب رایټ اپر کوادرانټ وایي ګوره بیا هم ډاکټر صاحب چې تاسې هر کلن وګورئ دغه د امبلیکل ساحه ده صحیح شو دا د امبلیکل ساحه ده صحیح شو دا د امبلیکل ساحه شو نو دلته دغه کېږي ډاکټر صاحب صحیح شو دلته یو خط رسمیږي څه شی کېږي ډاکټر صاحب یو خط رسمیږي دا د امبلیکل ساحه شو دلته
څلور کوادرانټونه لاسته راځي. څو کوادرانټونه لاسته راځي؟ څلور. دې ته ډاکټر صاحب موږ وایو ډاکټر صاحب چې دې برخې ته رایټ اپر کوادرانټ یا RUQ رایټ اپر کوادرانټ. دې ته ډاکټر صاحب وایي چې لیفټ اپر کوادرانټ. صحیح شو. دې ته ډاکټر صاحب موږ وایو چې دې ته رایټ لوور کوادرانټ یا LLQ. دې ته ډاکټر صاحب وایو ډاکټر صاحب چې لیفټ لوور کوادرانټ LLQ. صحیح شو. لیفټ ډاکټر صاحب دا رایټ اپر کوادرانټ شو، دا لیفټ اپر کوادرانټ شو ډاکټر صاحب، دا رایټ ډاکټر صاحب لوور کوادرانټ شو، رایټ لوور کوادرانټ شو، دا بل لیفټ لوور کوادرانټ شو. یعنی RUQ LUQ او RLQ او LLQ نو دا کوادرانټونه دي. کوادرانټونه موږ وایو چې موږ ته بیا ډېر مهم دي. فرض مثلا سپلین کوم کوادرانټ کې دی، د ترڅنګ لیور کوم کوادرانټ کې دی، کډنی کوم کوادرانټ کې دی، پانکریاس کوم کوادرانټ کې دی. کوادرانټونه باید تاسو پوه شئ. دا د نن ورځې درس تر بیا هم الله خواخې. السلام علیکم.